عمران خان د حل یوازینۍ لاره عادلانه ټاکنې دي. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ. په سلامونو محرک علیکم. د پاکستان پخوانی لومړی وزیر عمران خان ویلي چې هیواد کې شته ستونزو حل یوازینۍ لاره دا ده چې د یو باوري کمیسیون له لوري رڼو او عادلانه ټاکنو لاره هواره شي. هغه خبرداری ورکړې چې له دې پرته پاکستان له ډېرې اقتصادي ګډوډۍ او سیاسي څرګندوالي سره مخ دی. عمران خان دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې ګوند یې تحریک انصاف پنجاب د ایالتي پارلمان په زمینی د ټاکنو له 15 څوکۍ ګټلې دي. د پنجاب ایالتي پارلمان 4 نورې څوکۍ مسلم لیگ نون ګوند ګټلې دي. عمران خان د ټاکنو پایلو ته په اشاره ویلي چې تحریک انصاف غړو او پهلویانو یوازې مسلم لیگ نون د نمائندانو ته په بلنې پنجاب کې ټول دولتي ماشین پولیسو او ټاکنو کمیسیون ماتې ورکړي دي. د مسلم لیگ نون د مرستیال مریم نواز ویلي چې سیاست بریا او بایلل وي. له همدې کبله باید د ګوند ټول پهلویان د ټاکنو پایلې ومني. ملګرو دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. که ستاسو د ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.